بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا. با سلام خدمت بیننده های برنامه سرزمین من. امروز آمدیم در کنار خانه یا در مقابل خانه بسم الله خان محمدی وزیر دفاع پیشین. در کنار ما جناب مولوی صاحب استاد هستند، میخواین خدا معرفی کنن. بعد از او باز میریم داخل و تمام جریان خانه وزیر صاحب دفاع را بر شما انشاءالله خواهد گفتم. مهربانی. نن د مولوی شمس الرحمن توهه بلوګر ولایت راغلی و دغه ځای ته مخکې دلته د مصر سفارت ده دغه د محافظت په خاطر باندې راغلی اوس مو همدلته ملګري دي د بسم الله خان محمدي کور ده دغلته موږ اوسو. دلته په مکمل توګه څو کسان تاسو دلته وظیفه اجرا کوئ او موږ خپله دلته تر 10 کسو پورې نظامي مجاهدین دلته اوسو. ښه، اوس اجازه ده دننه لاړ شو، تصویرونه واخلو او خبرې به مالته وکړو. صحیح ده، مهرباني. اوس دا کوڅه مکمل د هغوی په هغه باندې ده؟ ټول د هغوی بسم الله خان محمدي کور ده، دفاع وزارت. دا کور ده، دا د ګردانو کور و، دا د ګردان اوسېدل. اوس دلته تاسو نظامیان؟ اوس خپله زموږ نظامي مجاهدین دلته اوسېږي او دغه زموږ تصرف لاندې ده. دلته نور داسې شخصي کورونه هم شته چې څوک ژوند کوي که نه؟ دا ټول راسته دوی په هغه باندې دلته د تېر حکومت د نظامي خلکو کورونه وو یا د هغوی هغه حکومتي خلک دلته اوسېدله. تاسو په څو بجې باندې دلته ځان را ورسوایه دې نه مخکې چې تاسو راشئ کوم شی بې ځای شوی و که نه و شوی؟ نور خلک چور او چپاول ته راغلي و که نه؟ په دې باره کې څه معلومات ورکړي؟ موږ د وزارت داخلې په امر باندې دلته راغلي یو او د کابل د سقوط په 3مه ورځ باندې دلته موږ راغلي یو. دې نه مخکې اوله دا کورونه ټول چور شوي دي، لکه د محمدي صاحب د کور دروازې ماتې دي، دغه د کور دننه دروازې مکملې ماتې دي، هغه د دوی ګاردان دي که د دوی نظامي خلک دي هغو ماتې کړي دي او چور هم سوی ده. غیر له هغه نه د کلیوالو یا غلو هر چا چې چور کړی هغو چور کړی ده دلته. دغه د لوی دا د ګاردانو کور ده، هغو کور هم وهل سوی، دغه سامانونه اسلحې ترې وړل سوي دي. ورپسې د لوی درستیز کور ده، د علیزي، دا د علیزي صاحب کور ده و. د علیزي صاحب د کور هم دروازې دغسې ماتې سوي دي، اسلحه وړل سوې ده او چور سوی ده، ځکه موږ په 3مه ورځ باندې دلته راغلو. یعنې د امارت اسلامي له نوم نه کېدای شي څوک استفاده کړي په 3 ورځو کې؟ نو طالب نه ده، د طالب په نامه باندې دلته کار شوی. اما کوم غل چې د مصر د سفارت هغه کوم چې ترجمان ده هغه او دلته د خلک داسې وایي دلته داسې خلک راغلل چې موږ باندې ټوپکې نیولې وې، هغه موږ پوهېدو چې دا طالبان نه دي، عام خلک وو. 2 3 میله اسلحې په اوږو واړولې، دغه کورونه یې ووهل، د لوی درستیز کور یې ښوده، دا یې وواهه. خو زیاتره د دوی ګاردان یا د دوی د خلکو د بسم الله خان محمدي په کور کې دننه زرې موټر ولاړو، دغه دروازې یې ماتې کړې وې، هغه د شا ډاله یې ماته کړې وه، له اسلحې ډک موټر و. د ده خپل هغه د بسم الله محمدي موټروان هم دا ویلې زموږ ډک پرېښوده، زرې موټر و، هغه ډاله یې پسې ماته کړې، اسلحه یې ترې ایستلې ده. بیا په دې تړاو تاسو اوسه پورې څوک نیولي دي که نه؟ زیاتره کسان ونیول شول. نو هغه خو دا نه وایي چې موږ دا شی وړي دي، ځکه موږ خو مازې پوښتنه وه، نور موږ خپلو مقاماتو ته سپارلې. ډېر ښه. مخکې ځو. دا د علیزي صاحب کور ده؟ دا د علیزي صاحب کور ده. دلته تاسو کسان اوسېږي که نه دا بند ده؟ نه، دې کې اوسېږي، دې کې هم کسان اوسېږي او دغه سفارت ده، دې کې موږ کسان اوسېږو. دا د بسم الله خان کور ده؟ او دا د بسم الله خان. خب دوستان رسیدیم به داخل خانه بسم الله خان محمدی. حالا جناب مولوی صاحب میپرسیم که همه چیز اینجا سر جایش است، آیا دوباره خانوادهش میتونه اینجا بیاید زندگی کنه یا خیر؟ ولی نه، دا خپل شخصی جایداد ده، دا یې اوس هم راسي، دا د خپل شخصي کور ده، سبا راځي، بله ورځ راځي،
موږ د چا په شخصي جایداد کې امارت د دې کې د چا موانع نه ګرځي. یعنی محافظت شما به خاطر عزیز که چیزشان به جای نشه و روز دیگه که بیاین همه چیز سر جایش باشه و زندگی خود ادامه بده. و دا د موږ مسئولیت د دلته سره راغلی چې دا خلک خو نسته وتلي دي چې د ده دغه کور سامان به خلک وینسي. کور ډک ده، د کور سامانونه قالینو د سامانونه ډک ده، هغه ټول وړل شوي سامان یې شته، اما نظامی اسلحه و شایی که وړل شوي. چیزا یک دولتی اسیو را شما بردین موږ په درېیمه ورځ باندې راغلي. موږ نه مخکې د دوی ګاردان دی که هر څوک دی که غله دی که هر څوک دی غلا یې کړې ده، هغه وړل شوي دی. کله چې موږ راغلي یو د دوی هر څه په امن شوي دي. کومې خواته ځو؟ داسې مهرباني راځه ببخښئ. دروازه لکه چه خواته مو کنه؟ خواته دروازه ده. این همین مترک است که شاید استفلاش باشه دیگه، همه تا جای ماندگی است کسی. خب اصل کور هم ده ده؟ ده کور ده. او ده دروازه خلاصه ده که بند ده؟ خلاصه ده. زودی نه؟ مهربانی. د پامل اوسېدو. اوس اتاقونه سم دي په هماغه شکل؟ هر څه مکمل هماغه شی دي. دروازې خلاص دي؟ خلاص کړي هم دي. د ده هغه کوم موټروان سره راغلی ده، د هغه په اجازه باندې کوم کالی ځکه دلته د زنانه او کالین پاتې وو، هغه یې ټول کړي، وطاق یې خلپ کړي دي، وطاقونه ټول خلپ دي، صرف دا یو وطاق موږ لپاره خلاص ده. بره تلای شو؟ تلای شو خو صرف دهلیز کې به خیر ده همالته ګرځو. این هم منزل اول است، البته دهلیز یا سالن که برش میگن پایین فکر کنم لاندې به تاکاوی. لاندې تاکاوی. هلته لکه میمانخانه غوندې ده که نه؟ نه نه د ده د کور سامان یې کوي، هغه ته اجازه نه ده. و این هم منزل دو، این هم دهلیز است و اتاقا بسته است، فقط هم رانندهشان فکر کنم جناب مولوی صاحب میگن آمده بودن، یک تعداد لباسای زنانه و چیزای ضروری که بوده صرف هغه وطاقو کې خلط شوي دي. تر هغه ځایه موږ راخطی شو پاس نشو تللی ځکه د کور سامان و قوت ده. یعنی بر شما امر نشده که به چیز کسی دست بزنین؟ نه نه دا اجازه موږ ته نشته چې د کور سامان شی کې لاس و هغه موږ ته اجازه نشته. آیا کومه ورځ خپل بسم الله خان محمدي خپل کورنۍ سره دلته ژوند کولی شي؟ ولې نه، د مسلم حق ده. امارت زموږ مشر امیر المؤمنین ټولو ته عفو کړې ده. هغه که دفاع وزارت او که هر څوک په دې حکومت کې کار کوي ټولو ته عفو کړې ده. دا د خپل شخصي کور ده، کولی شي راسي، هېڅ مشکل نشته. اوس څه پیغام لري ورته؟ پیغام مو دا ده چې دا افغانۍ ده، د افغانستان ده. را دې چې د خپل ملک ده، د خپل کور ده، د خپل جایداد ده، را دې چې د خپل کور ته د راسي په ارامه ژوند یې وکړي. د امارت له هېچا سره کوم شخصي تضاد و تبعیض نشته. را دې چې بس عفو شوې ده، خپل شخصي ژوند یې کوي، را دې شي. تاسو ویل چې زری موټر و دلته، هغه دلته و که چا وړی و؟ هغه زری موټر شاړاله ماته کړې ده او اسلحه او شی پکې و، نظامي سامان
هغه یې ترې وړې ده د ګردان وړې ده خپله د محمدي ګردان وړې. ښه دلته نور په دې کوڅه کې څوک اوسېږي، څو کورنۍ دي یا شخصي کورونه دي یا دولتي څوک کسان دي لکه علیزي صاحب غوندې؟ دلته خو دغه کور چې ما درته وښود هغه د علیزي صاحب کور و، پسې د اجالماس کور ده، د هغه دلته چې موټر بم شوی ده هغه فدایان ختلي وو. لږ درس سره د اجالماس د کور شیشې و هر څه ختم دي، خو کور یې شته لکه د پنجشیر شورا ورته ویلې که څه شی دغلته د شورا وه څه شی که نه، نو هغوی وو. اوس خو نظامي مجاهدین کې اوسېږي، نور مشکل نشته. هغه ځای هم بیا لیدلی شو چې کله وځو؟ خب یا هم صحن حویلی است که مربوط خانه بسم الله خان محمدی میشه. او طرف هم اخواته ما په خیال چې دوی مربوط و کنه چې موټر بم شوی مربوط و موټر بم شوی ده. په هغه وخت کې د کابل فتح نه 2 جمعې مخکې موټر بم شوی ده، هغه ګډ ده. دغه د چمن د دهقان راځي اوبه ورکوي، د چمن ته ونو ته یې اوبه ورکوي، نو دا د خپل کور دی. اوس دهقان راځي دهقان راځي هر وخت راځي، یعنی هغه ته څه ممانعت نشته؟ نه هیڅ ممانعت نشته، دا یې د راشي، هیڅ ممانعت نشته ورته. کولی شي د خپل کور د راشي دلته عادي نور افغانان غوندې خپل ژوند وکړي. جناب مولوي صاحب دا راته ووایي چې آیا تاسو مشران به هم لکه دوی غوندې خپل ځان محافظت کوي، ګاردان زرې موټر، یا تاسو به انشاءالله عادي ګرځئ لکه خلکو غوندې؟ زموږ ابتدا او شروع له موټرسایکل نه شوې، نو انشاءالله چې موږ به په داسې انداز کې د موږ مشران چې زرې موټر به نه وي، نو زموږ زیاتره کسان به په موټرسایکل باندې تګ و راتګ کوي د افغانستان د اقتصاد په خاطر. نو داسې حالات به نه وي لکه مخکې چې کوم حالات و د اشرف غني یا د کرزي حکومت، یا لکه دوی چې کول دلته داسې محدودو کسانو حکومت کړی، د ځان په خاطر یې کړی او له ځانه یې دغه غټې تیږې تاو کړې وې چې مخالدار وو. داسې حکومت به راځي چې امن به وي، په ټول افغانستان کې به امن وي، د امن څادر به خور وي، مشکلات به نه وي او نه به دا جنګ شی به وي. او تاسو دسترخوان باندې به څو رقمه ډوډۍ وي؟ یو رقم ډوډۍ به وي، او ځکه موږ سره د ولس غم ده، یو قسم ډوډۍ به. مخکې خو پارک کې داسې خبرې خپرې شوې چې 18 رقمه ډوډۍ و که نه؟ آیا تاسو ژوند به هم همداسې وي که نه؟ موږ یو امتحان ورکړی په تېره دوره د 5 کلو د موږ تېر امارت کې، نو د موږ هغه وخت کې هم هماغه عادي غوندې خوراک و، اوس هم هماغه عادي خوراک ده. کوم شی چې په دفاع وزارت ته ورکول کېږي هغه خوراک موږ ته دلته هم رالېږل کېږي دفاع وزارت نه. ښه ډېر ښه. 20 کاله مخکې او اوس چې تاسو راغلی، تاسو په هغه کار او پالیسي او سیسټم باندې څومره فرق ده؟ یعنې مخکې خلک چې و لږ ډارېده که نه، اوس په اوله ورځو کې اوس انشاءالله ټول خلک خپل کار او بار او دکانونو ته ځي او موټر کې سوارلۍ جګوي کته پورته کوي، انشاءالله د هغوی ذهن اوس لږ نورماله شوې ده. خلکو ته هم ډاډګیرنه څه ده؟ آیا تاسو هغه مخکینی پالیسي ده که نه لږ تغیرات راغلي؟ 20 کاله ووت د هغه وخت او تر دې وخت خامخا تغیرات راغلي دي. خلکو ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې هغه تجاران خپل تجارت وکړي. په دغه حکومت تېر حکومت کې تجارانو ته دلته امن نه و، افغانانو مالداره خلکو ته دلته امن نه و. دلته صرف دغه حکومتي خلکو له ځان نه سیمه خالدار او تیږې تاو کړې وې. هغه خلک اختطاف کېدل، چور کېدل، غلا کېدل، هغوی بندیانېدل، هغو ته 100 قسمه امنیتي مشکلات وو. اوس هغه خبره نشته، هغو ټولو ته امن ده. هغه خلکو دپاره د موږ دومره امن برابر شوی، دومره خوشحاله دي تجاران چې باقاعده راځي دلته له موږ سره ناسته ولاړه کوي، دومره خوشحاله دي چې ډېر خوشحاله دي، ډېر زیات خوشحاله دي. او
د چا کوم مشر ته ځان رسول چې چا کار باندې لکه یو کراچیوانی چې یو سبزي خرڅي یا بل خرڅي آیا مشرانو ته تک آسان کار به وي که نه سخته ځکه چې مخکې ډیر خلک په عذاب وو که دفتر کې سړی ناست هم و هلته به ګارد یا باډي ګارد به ویلي چې دا نشته بیا به یو ساعت بعد لیدل چې سړی دفتر نه راوتلی ده آیا تاسو پلان همداسې که نه تاسو دروازه هر چا ته خلاصه ده چې کار باندې کوم دفتر کې کوم خاطر باندې خلاصه ده بله د مظلوم غږ اوریدل کېږي د مظلوم غږ مو اوریدلی ده بیا به یې اورو بله او غږ د هر چا رسېږي چا څوک وغواړي چې له چا سره ملاقات وکړي کېږي اسانه ده مشکلات نشته ډېره مننه ځو له خیره بل کور به موږ وګورو دا رنجر خو اوس تاسو باډیګاردان چیرته څه کار وظیفه شي بیا وباسي که څنګه ښه دا مو درولې تراټ مو پکښ کړی موږ سره واړه موټر هم شته او نور موټران هم شته دا مو د دې په خاطر درولې شي بس د بیت المال مال د محافظت کې ولاړ که یو دوه کسي خو هغه په موټر سایکل هم تللی شي او که ضروري کار شي بیا واړه سټوډیو دا شی هم شته ښه ښه تګ کولی شو ښه رنجره چې چېرته څه راپور نه خبره نه یې نه باسه بله دا د مصر سفارت دغه دا د محافظت یم فکر کنم دفتر سازمان ملل است دوستا گفتن که دوباره با فعالیت آغاز کرده انشالله که کدام مشکل نخواهد بود و امنیتشان انشالله اینا تامین میکنن و کسایی که صدای ما را میشنون یا ما را میبینن دوستای خارجی میتونن که بیان فعالیت کنن و قسم قبلا فعالیت داشتن برای مردم عزیز ما حداقل من حیث یک بشر من حیث یک انسان کار کنن بر ما انسانیت و شرافت مهم است نه قوم و زبان و ملیت اوس دلته فعال ده محافظین د کارکوونکو ټول معرفي خلاصه جناب مولوی صاحب گفتن که اینجا پس دوستان ټول معرفي شوي خپل کار کوي هغه بل د مصر سفارت که نه و مصر سفارت کارکوونکي دلته و مصریان شیخان او هغه دلته و د کونسل دا خلک دلته بیا یو موږ سره راغله یو لس ورځې وروسته د دوی کورنۍ ډېر تشویش کې و که نه بیا لس ورځې وروسته د موږ د راتګ سره لس ورځې 15 ورځې وروسته دوی میدان هوایي ته بوتله میدان هوایي ته مو بوتله بیا دوی ته طیاره راغلې وه د مصر نه دوی یې بوتله چېرته مصر ته هغه دغه کور ته د دروازې ورسې دي دا موټربم سره تعلق دي دا موټربم شو دا ټوله یو ورې بره ځو بیا به دا د حاجي صاحب الماس کور ده او دا د حاجي الماس کور ده دوستای خانه حاجی صاحب الماس است البته موتربم که قبلا شده بود دروازه شیشه همش پایین ریخته و چیز به جای است هر وقتی که خواستن بیاین خانهشان از جایشان از زندگیشان از به فرموده مولوی صاحب میتونن زندگی خود کنن هم دسیده کنه دیگه اینجا هم دیگه دوستای هستن که کلشان مصروف هم کار و بار خود هستن
خلکو تم څه پیام ده، رسنیو تم څه پیام ده، مقامات چې وتلی دي ملک نه بهر خپل کورو سره کورنۍ سره هغوی تم څه پیام ده، او مکتب او درس لپاره هم څه پیام ده. اسلامي امارت ټولې شعبې په فعالېدو دي. زموږ تعلیم او تربیه ریاست فعاله ده. مکتب مدرسه او د تعلیم په خاطر باندې هر څوک کولی شي ازادانه تګ راتګ وکړي د تعلیم په خاطر. عام خلکو ته مو دا پیغام اطمینان او ډاډګیرنه ده چې دوی په آزاد ژوند کې مشکلات نشته ورته، او هغه خلک چې له ملکه بهر وځي او وتلي دي هغو دپاره مو دا پیغام ده چې بېرته خپل ملک ته راشي. د خپل ملک چې په خپله جوړ نه کړو، نه له تاجکستانه جوړېږي، نه له ایران نه جوړېږي، او نه له بل ملک نه جوړېږي. یعنی هدف هم د عام خلکو ته ده، یا کوم مقامات چې کوم کس چې په دولت کې او هغوی چې بهر ملکو ته تللي هغوی ته هم پیام و. ویم همدا ده چې هغو ته ورته شوې ده د خپل ملک آزاد خپل تجارت کولی شي، خپل ژوند کولی شي، هېڅ مشکل نشته ورته. او که بسم الله خان وغواړي سبا ته خپل کور ته راستانه شي څه مشکل ورته؟ سبا نه مازدیګر له راتلی شي، هېڅ مشکل نشته ورته. کولی شي چې هر وخت دی راځي چې راسي. اسلامي امارت غېږه ټولو ته خلاصه ده. ژوندی اوسې، ډېره مننه. خوشحاله په آخر کې که بیا هم کوم پیغام پاتې وي موږ په خدمت کې یو، او صرف د خلک غوښتنه دومره ده چې امنیت تامین ده، د شپې او د ورځې هېڅ خبر هم نشته، صرف دغه ارزاني چې راشي خلکو ته د کار و بار زمینه مساعد شي، نور انشاءالله هر څه به وشي، هر څه به برابر شي. لږ وخت غواړي، وخت خامخا غواړي. 40-43 کاله انقلاب تېر شوی په افغانستان. بلکل. نو دا په یوه میاشت کې نه جوړېږي، وخت خامخا اخلي، خو انشاءالله اطمینان ټولو افغانانو ته ورکوو چې په ډېر کم وخت کې به بدلون، غټ بدلون راشي انشاءالله. ډېره مننه. ژوندی اوسې. سلام علیکم. خب دوستایی بود گزارش ما از کوچه که خانه بسم الله خان محمدی و بعض دوستای دیگه که لویدرستی صاحب و آج صاحب الماس بود بر شما گزارش ویژه را تقدیم کردیم. صحبت های دوستا را شنیدین که اینا روز سیوم اینجا آمدن. قبل از او که چی شده چی نشده، چی را کسی برده و مسئولیت از یا نیست. بعد از او همه چیز به گفته از اینا سر جایش است. هر وقت که بخواین خانواده‌شان میتونن که بیان راحت با آرامی زندگی خودان پیش ببرید، نوا ممانعت نیست. اتاقا را ما قرار بود تصویر کنیم، بسته بود دیگه. دوستا گفت که راننده محمدی صاحب بسته کردن، لباس های زنانه و طفلا و یا بود دیگه، اجازه نیست. این بود برنامه امروز. خداوند یار مددگارتان که روز کامگار و سربلند باشین. تل دی افغانستان. الله ممل شد.